چې د دې وطن نه به نورې کډې نه وړو، په دې خپله خاوره به ټینګېږو او مقابله به کوو. دا له اوس کوو که نه انشاءالله؟ قاتل به ښودل غواړي په دې خاوره باندې، ذمهوار به ښودل غواړي چې ذمهوار زما څوک دی، چې مړه 100 جنازې نه 100 چرګان هم چې د یو قام حلال شي که نه، قسم په خدای که هغه کور ته قام سپین شي. کومه بدبختي او بدامني په دې خاوره باندې پېښه ده په دې وطن کې، نو دا د دې ټول وطن اجتماعي مسله ده. که علما دې هم وجلی کېږي، که مشران دې هم وجلی کېږي، که ځوانان دې هم وجلی کېږي. د مولانا صاحب یو مړی دلته نن پروت نه دی، بېګا څه د شپې ښخ شوي دي، څه لا پاتې دي، د څه ټوټې ټوټې وجودونه لا په هسپتال کې دي، معلومیږي نه، شناخت د هغوی نه کېږي. عزیزانو، روایتي خبرې به نه کوو، موږ تاسو ټول پوهئ چې دا څه روان دي په دې خاوره باندې. فتنه ده، فتنه سپا فتنه جوړه ده په دې وطن کې. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وینا ده چې کله وایي فتنه راشي، قتلونه راشي په مسلمانانو کې، نو قاتل به هم خبر نه وي چې ولې دا مسلمان وژنمه، مقتول به هم خبر نه وي چې ما په څه باندې وژني، ګناه مې څه کړې ده. خو دا یو خبره به کوو، ګورې روایتي خبرې منګه ډېرې وکړي، جذباتي خبرې منګه ډېرې وکړي، د خلاصي لار به ښې او دې قام ته علماو ته هم زموږ خواست دی، د دې وطن سیاستمدارو ته هم خواست دی، وکیل او انجینیر او ډاکټر ته هم درخواست دی، عام ولس ته موږ دا غږ کوو چې دا قام، دا وطن، دا مسلمانان د دې فتنې نه خلاصول غواړي، د دې عذاب نه خلاصول غواړي. 40 کاله او بیا دا 10 کاله، دا 10 کاله چې وشو دا پټې تاسو وینئ، په سلګونو جنازې موږ په دې کې وکړې، خو صرف جنازې له راټول شو، په زرګونو په لکونو جنازې له راشو، خو سبا له بیا دا تپوس نه کوو چې قاتل څوک دی. قاتل به ښودل غواړي په دې خاوره باندې، ذمهوار به ښودل غواړي چې ذمهوار زما څوک دی. عارف مولانا چې څنګه خبره وکړه مشرانو، موږ په دې یو داسې خطه کې ژوند کوو چې زموږ ریاست دلته موجود دی، زما او ستا نه خو یې وسله اخیستې ده، په کور کې پنډزی ټوپک هم زما او ستا سره نه پرېږدي. مشران که ورته درخواست وکړي چې ما له خاصدار پولیس مه راکوه، په دې دا وطن وساته، د ټوپک دپاره یو پرمټ راکه، دا افسران، دا چارواکي د یو پنډزې ټوپک دپاره پرمټ هم تاله نه درکوي. آیا دې ته به موږ تیاري؟ دې حالت ته به موږ رواني چې مړه 100 جنازې نه 100 چرګان هم چې د یو قام حلال شي که نه، قسم په خدای که هغه کور ته قام سپین شي. په سلګونو جنازې، په زرګونو جنازې، او دا واورئ چې د آخري جنازه نه ده، بیا موږ درته ویلې ده یو اور را روان دی په دې وطن کې، نه عام سړی بچ دی په دې کې، نه خاص سړی بچ دی په دې کې، او نه دا شته چې جمعیت علما اسلام یې راګیر کو، عوامي نیشنل پارټي یې ووجله، مولانا حسن جان صاحب یې ووجلو، بشیر بلور یې ووجلو، یو بیل کوي، خو چې په دې خاوره باندې ته اوسېږي، نو یا به پاڅې، یا به یو کېږو، یا به غږ کوو په ظالم باندې، ظالم ته به ظالم ویو، د منبر نه به هم دا غږ کول غواړي، د جلسې نه به هم کول غواړي، د عدالت نه به هم کول غواړي، په جنازه کې به هم دا غږ کول غواړي چې څه ګناه کړې ده دې پښتنو. دا پښتانه دا خو د هر چا نه ښه مسلمانان دي. پرون چې کوم راغونډ شوي دي، زیاتره چې کوم په دغه مجلس کې ناست دي، نو علما دي او د ټولو په سینه کې قرآن پروت و. زیاتره هغه چې په سینه کې قرآن و، راغونډ شو، موږ وایي په سویډن کې قرآن وسېځلو، په جمرود کې پرون جومات والوز او جومات، څه کم 100 قرآنونه په هغې کې شهیدان شو، موږ نه راپاسو په هغې یاد نه کوو. په سینو کې پرون په سینو کې قرآنونه شهیدان شو، موږ بیا هم په دې باندې ځان شړی کړی دی. مړه زه د مولانا کور ته غم لاړې، د پلاني کور ته غم لاړې، دا یاد لرئ 2 کاله مخکې چې د عذاب رالی، ټولو کډې وې وړې د دې وطن نه. یو لوز راسه کوي، یو لوز نه غواړو چې د دې وطن نه به نورې کډې نه وړو، په دې خپله خاوره به ټینګېږو او مقابله به کوو. دا لوز کوو که نه انشاءالله؟ دویم لوز دا کوو عزیزانو چې موږ تاسو ته غږ کوو چې راپاڅئ، ټوپک د باندې نه رالو، جګړو تشدد خو دا وطن تباه کړو. زموږ خواست دا دی هر چا ته لمن نیسو، هر څوک چې دا کارونه کوي د خدای لپاره نور دې اور ته لمنې مه ووئ، نور دا اور وجل غواړي، نور امن راوستل غواړي په دې خاوره. آخري خبره ده چې انشاءالله
مشورې به کوي مشران دې قام ته به غږ کوو خو یو لوز راسه وکوي چې کله هم درته غږ وکړو نو که زنانه دي او که نارینه دي که ځوانان دي او که بوډاګان دي په اتفاق به راوځو تر څو پورې چې د دې وطن امن نه وي راوستې نه به ستنېږو کورونو ته دا له اوس نه وکړي انشاءالله. ډېره مننه جزاکم الله.